Assalamu alaikum. My name is Suresh Azam. I belong to Rega. I read in classical at Bunyan Model School. Today my presentation topic is parts of plant. Parts of plants. There are three parts of plant. There are three parts of plant. There are three parts of plants. Number one, root. No. Root. Number two, stem. L-E-A-F, leaf. अब हम रूट के बारे में बात करेंगे कि रूट क्या चीज़ है और क्या काम करता है। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। Root is underground parts of plant. دا د بوټي لاندنۍ حصه ده او دا د ځمکې نه غذاییتو او اوبه راوچتي او اوبه یې بوټي له ورکوي. دویم به موږ د سټیم په باره کې خبره کوو. سټیم is the aerial part of plant. Stem is the aerial parts of plant. دا د بوټي ښکاره حصه ده او زیرې چې کوم غذایت او اوبه راوچتې کړي د ځمکې نه هغه دا په بوټي کې خوروي او دا سپورټ ورکوي برانچز له او لیوز له. او درېیم دی زموږ سره لیف. لیف از د aerial part of plant. is the aerial parts of plant. دا د بوټو ښکاره حصه ده او دا په ګرین شکل کې په دې کې واړه واړه هولز وي هغې ته ویلی شي سټمیټا. هغه دوه ګیسونه ایکسچینج کوي. هغه نمبر ون دی کاربن ډای اکساید او نمبر ټو دی اکسیجن. موږ له اکسیجن نه کوي او ځان له کاربن ډای اکساید اخلي. زه به تاسو د لیف د سټرکچر په باره کې خبره کوم چې لیف دا لیف دی په دې کې دا میډرب دی او دا پکې وینس دي او دا بلیډ دی او دې روح دا ته لیمینا وایي او د دې لیف سټاک په وجې سره دا د بوټي سره اټیچ شوي وي. ستاسو ته اوس زه د روټ او د سټیم او د دې ډایګرام هم جوړوم. هغه دی دا دا په دې کې لیف دی. او
दा पर एक स्टेम दे और दा रूट दे रूट और दा लीफ दे और दा फ्लावर दे شعار बना रहा था ढेर जबरदस्त एक खोल दिया कर रहा हूँ suppose she did दोबारा एक्सप्लेन कम तो दोबारा एक्सप्लेन करो there are parts of plant there are three parts of plant the booty three you see the number one root the root is the underground parts of plant root the booty landina isada او دا د booty د زمکنا وبو او زایت روچتی وبره دی booty لور کوي دویم د stem is the aerial part of plant stem د booty ښکارا isada او دا زیلی چې کومې اوبه او غذایت راوچت کړی د ځمکې نه دا په بوټي کې هغه خوري او دا سپورټ ورکوي برانچز لا او لیوز لا دریم دی لیپ از د ایریل پارټ اف پلانټ دا کسې لیپ هم زموږ سره ښکاره حصه ده د بوټي او زه به تاسو نه په دې کې واړه واړه هولز دي د هغې په هغې کې هغې ته ویلی سیسټمیټه د هغې په هغه ګیسونه ایکسچینج کوي یا د کاربن ډای اکساید او یا د اکسیجن موږ له کاربن ډای اکساید راکوي او ځان له اکسیجن اخلي زه به تاسو اوس د لیپ سټرکچر په باره کې خبره کوم دا د لیپ او په دې کې دا بلیډز دي او دا وینز دي او دا پکې میډریپ دی او دې ټول دا لیمنا ویلی شي او د دې لیف سټاکس د وجې سره دا د بوټي سره اټیچ شوي او زه به تاسو اوس د سټیم او د دې په باره کې خبره کوم دا د روټ او دا د سټیم او دا د پکې فلاور او دا لیف دی پوه شوی اوس